الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معززو یو ورور پوښتنه کړې ده چې په سنن ترمذی کې یو حدیث راځي چې ابي حیه وایي ما حضرت علی رضی الله عنه ولیدی هغه اودس وکړي ثم قام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم، بیا ولاړ سو د اوداسه کمې اوبه چې په هغه لوښي کې پاته وې په ولاړه باندې هغه وچښلې غړپ یې کړلې. د دې حکمت څه دی؟ الجواب بالله التوفیق. محترمه، په دې کې راز دا دی چې انسان څنګه د خپل ظاهري اندامونه پاک کړل، پر هغه باندې اوبه توی کړې چې په دې وجه باندې الله رب العالمین دا ظاهري اندامونه پاکوي د ګناهونو څخه. دا رقم کومې اوبه چې د اوداسه پاتې هغه انسان په ولاړه باندې غړپ کې ویچښي، دې ته اشاره ده چې څنګه الله تعالی زما ظاهري اندامونه را پاک کړل، داسې د الله تعالی زما د باطني ګناهونه هم را معاف کړي، داسې د الله تعالی ما باطني هم صفا کړي. ځکه چې د اوداسه په دې اوبو کې یو خاص تاثیر وي، خاص برکت پکښې وي. او ډېر علما دغه ته سنت وایي او بعضې علما ورته د مستحب حکم ورکوي. په نور الایضاح کې راځي، په آداب الوضو فصل کې په 34مه صفحه کې، او دا شان په رد المحتار کې راځي په کتاب الطهاره کې په اول جلد 252مه صفحه کې. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتی حکیم الله صابر الحنفي صاحب.